قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټه یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د پوهنې ملکیت حق نړیوال سازمان د 2022 کال د پوهنې ملکیت حق د نړیوال شاخص راپور ورکړی چې له مخې یې د اعتبار په موده کې د چین د نوښت او ابتکار د امتیازي حقونو اندازې په نړۍ کې لومړی مقام نیولی دی. د نوښت او ابتکار د امتیازي حق شاخص د پوهنې ملکیت حق د کارولو بنسټ دی او هم د نوښت په رڼا کې د پرمختګ د پیاوړتیا نښه ده. زه به په نننۍ پروګرام کې د چین د پوهنې ملکیت حق د ملي ادارې د تازه شمیرو له مخې تاسو ته د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اړوند معلومات در وپېژنم. د چین د پوهنې ملکیت حق ملي ادارې تازه شمیرې خپرې کړې چې له مخې یې د روان 2023 کال د جون تر پای پورې د اعتبار په موده کې د چین د نوښت او ابتکار د امتیازي حقونو اندازه 4 میلیونه او 588 زرو ته رسیدلې چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سترو کې 14.9 زیاتوالی ښیي او دغه راز په دغه هیواد کې د اکتوبر په موده کې د سوداګریزو مارکونو اندازه 440 میلیونه او 215 زرو ته رسیدلې او د هغو تصدیو شمیر پکې 315 زرو ته رسیدلی چې د اکتوبر په موده کې د نوښت او ابتکار امتیازي حقونه لري او په دغه شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80 زره زیاتوالی راغلی دی. د سږ په لومړۍ نیمایي کې د چین د پوهنې ملکیت حق ملي ادارې په کور دننه د امتیازي حق د نړیوال تړون له مخې څه باندې 33 زره غوښتنلیکونه منلي دي چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 8.1 زیاتوالی ښیي. دغه راز د سږ کال له جنوري څخه تر می پورې په چین کې د پوهنې ملکیت حق د کارولو له لګښتونو څخه د وارداتو اندازه 110 میلیارډو او 800 میلیونو یونو او د صادراتو اندازه یې 14 میلیارډو او 980 میلیونو یونو ته رسیدلې ده چې دغو دواړو شمیرو کې پوره زیاتوالی راغلی دی. یادګانې شمیرې ښیي چې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چین کې د نوښت او ابتکار د امتیازي حق لرونکو تصدیو شمیر د چټک زیاتېدو په حال کې دی. په بهرني بازار کې د پوهنې ملکیت حق چیني غوښتونکي ډېر فعال دی او د پوهنې ملکیت حق په ساحه کې د چین د وارداتو او صادراتو پیمانه د سالم پرمختګ په حال کې ده او په چین کې اجتماعي نوښت ورځ تر بلې پیاوړی کیږي. قدرمانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.